پاکستان کومو خلکو ته د روژې نه نیولو امر وکړ. بل خوا څنګه او چیرته په اعتکاف کوونکو باندې ټیکس وټاکلو، ویډیو وګورئ. د پاکستان حکومت خپل د پاکستان ملي هوایي شرکت PIA پیلوټانو او د کابین نور پرسونل ته سپارښتنه کړې چې د الوتنې پر مهال د روژه نه نیسي، او دلیل یې دا ښودل شوی دی چې د الوتنې پر مهال روژه ښایي دوی ګنګس کړي او له امله به یې خپل د مسافرینو او د سقوط پر مهال لاندې پر ځمکه د خلکو ژوند له خطر سره مخ کړي. دغه سپارښتنه په لیکلي بڼه د پاکستان هوایي شرکت ته استول شوې او پکې راغلي له تخنیکي اړخه د روژې پر مهال سفر ممکن دی، خو پکې د خطر امکان هم شته دی. وړاندې زیاته شوې له روژې سره یو ځای ویښ پاتې کېدل وړتیا کموي او له پیلوټانو او د الوتکو د خدمو پرېکړې له زیان سره مخ کوي چې په پایله کې د ناوړه پیښو رامنځته کېدو خطر زیاتېږي. له دې څخه مخکې پاکستان یاد شرکتونه څو ځل له اقتصادي ستونزو سره هم مخ شوي دي او وخت نه وخت پاکستان خبر ورکړی دی چې یاد شرکت پلوري او همداسې تېره اونۍ د یاد شرکت پیلوټ او څو نور کسان په کاناډا هیواد کې له میدان هوایي څخه وتښتېدل. اوس وخت کې د پاکستان هم د دولتي شرکت ډېر شرمېدلی شرکت یادېږي. بلخوا اسلام آباد شاه فیصل جومات کې پر هر اعتکاف کوونکي 15,000 کلدارې ټیکس وټاکه. اسلام آباد کې د فیصل اسلامي مرکز ویلي اعتکاف کوونکي به د پچې اچونې له لارې غوره شي، خو بایلونکي وګړو ته بیرته خپلې پیسې نه ورکول کیږي. یا جومات د جنوبي اسیا تر ټولو لوی جومات دی چې د سعودي عربستان پخواني پاچا شاه فیصل بن عبدالعزیز په مالي لګښت جوړ شوی او ګڼ سیلانیان یې لیدو ته ورځي.